علاکان چې د جنکو مشابهت اختیاري یا کمی جنکی چې د علاکانو مشابهت اختیاري تاسو ته پته شي داغه بسنګ بیانک انجام نن سبا سوشل میډیا موږ هم استعمالو تاسو ویډیو زموږ مخ اعتراضي چې خاص کر کې پښتانه علاکان هاغه د ځانه جنکی جوړي کړي او باقاعده ویډیو نه ورکی او په سوشل میډیا باندې په فخر سره دا خبره کوي چې ماته د دې په ذریعہ باندې فیم ملاويږي ماته شهرت ملاويږي یاد وساتئ دا ګوره زمونږ د معاشري لپاره زهر قاتل دی بیا خاص کر کې پښتانه علاکان نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی ټیک ټاک وغیرہ ټیک ټاک خو الحمدلله زنه استعمالومه خو د ټیک ټاک بعضی ویډیو نه بعض کسان چې کوم دغه فیسبوک وغیرہ باندې لګي نو دا هغه ویډیو نه اندازا سړی لګول شي چې زمونږ نوجوان نسل کم طرف ته روان دي یو خدای عمل چې کوم دی الله رب العزت تاسو نارینه پیدا کړی تاسو الله رب العزت چې کوم دی تاسو تخلیق الګ کړل د زنانه تخلیق الګ دی د نارینه تخلیق الګ دی نو کم کس چې خپل تخلیق د بدلولو کوشش کوي نو یاد وساتئ دا د الله رب العزت تخلیق چې کوم الله رب العزت نارینه پیدا کړي ته گویا پتا کې باندې چې کوم دی خوشاله نه چې زنانه وي او دغه شکل صورت ته خوښ نه دی چې کوم تعالی الله رب العزت درکړل بلکې ته هغه شکل صورت هغه مشابهت اختیاري چې څنګه د جنکو چال ډال او چې کوم کسان داسې عمل کوي ولې دا حرام عمل دی د الله رب عزت تخلیق بدلول دا یو حرام عمل دی او په حدیث شریف کې راځي چې کوم الک هغه د جنکو مشابهت اختیاري یا کوم جنې چې د الکانو مشابهت اختیاري نو په داسې خلق باندې د الله رب عزت لعنت وي داسې مخلوقات د الله رب العزت د رحمت نه ډیر لري د الله رب العزت هغه ته نه متوجه کیږي ظاهر خبره د بحیثیت مسلمان بحیثیت یو انسان هر یو مسلمان د الله رب العزت محتاج دی الله رب العزت د رحمت محتاج دی کومنګه ډیر مونږ گزاره شو تهجد گزاره شو خو چې زونو د الله رب العزت پر رحمت سره وځو جب انسان داسې چې هغه اسم د الله رب العزت نه فرمانه او چې بیا د الله رب العزت د رحمت نه لری شي خپل د کرتوت په وجه باندې بداسي کرتوت په وجه باندې نو بیا هغه د الله رب العزت ته څنګه امید ساتي چې الله رب العزت هغه وبخي نو یو خدای عمل چې کوم دی دا صحیح نه دی حرام عمل دی دوی خبر ده چې دا د الله رب العزت نه د رحمت نه دوری ده د الله رب العزت د لعنت مستحق شي دا انسان دوی خبر ده چې دی په ذریعہ باندې معاشره خرابېږي تاسو دا وایي چې داسې علاکان چې کوم دی غزان جنکی جوړیږي او په فخر سره ویډیو نه باقاعده ورکی په پوره دنیا باندې خوري تاسو ما ته دا وایي داسې علاکان چې کوم دی په دې معاشره کې فتنه پرور خلک ډیر دی او ګندګي خلک ډیر دی داغونه به دوی بچ شي یا داغې نه علاوه زمونږ چې کوم نوجوان نسل دی هغه به د دینه څه سبق حاصلې یو انسان راولګي هغه په دې ذریعہ باندې شهرت حاصل کی نو دا نوجوان نسل چې کوم دی هغه ته ګوري نو هغه بیا پاغي روش پانی چلیږي نو لومبنه خبره خدا ده چې کوم مور خپل دا دغه ذمہ داری جوړیږي چې خپل د بچو صحیح تربیت دا صرف پیدا کول نه دي بلکې خپل د بچو تربیت کول دا په تاسو باندې فرض او ضروری دي الا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو سړی نگهبان دي او تاسو د ماتحت مبارک به تاسو نه سوال کیږي نو دا چې کوم د چا الواد دي چا زامن دي د چا جنکی لونه دي په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې راځي او فحاشي خوري نو د دې د مور خپل نوم ته پوس الله رب عزت ته پوس کی چې تاسو خپل د بچو تربیت ولې نه وکړه تاسو خپل بچو باندې روک تا مول نه وکړه چې هغه په معاشره کې فحاشي خورونه او یاد وساتئ په قران مجید کې الله رب عزت واضح ارشاد فرمایلی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره چې کوم خلق په معاشره کې مسلمانانو په معاشره کې فحاشي خوري نو لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة او لپاره په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم عذاب دی د هغه ژوندۍ په دنیا کې هم تنگ وي بے سکونی ژوندۍ به ظاهر خبر دی انسان داسې حرکتونه کوي نو هغه ته څوک په ښه نظر ګوري دغه په دنیا کې هم چې کوم ژوندۍ دغه تنگ شي خلک ته په ښه نظر نه ګوري یو طرف ته دوی چې منګه فیمس شو جناب والا لیکن په څه شي باندې فیمس شو یو انسانو یو کسو وی هغه نه مشهور هغه چې زه مشهور شمه
نو یو کس ته مشوره ورکړه چې جناب د جمعې پر ورځ باندې جامع مسجد کې چې کوم دی ته باول وکړه د غولو صوبه وکړه ته به مشهور شي. نو هغه راولګېد د جمعې پر ورځ باندې د خطبې په ټایم کې دغه کار وکړو. نو خلکو بیا ووایي درځو بیا به چې به کومه لارې تېرېدو هغه د غولو والا لاړ وي بیا غولو صوبه چې ګړو په جومات کې هغه دغه یو دی. نو شهرت خو هغه هم حاصل شو خو په څه شي باندې حاصل شو؟ یاد وساتئ که په تاسو کې خپل یو ټیلنټ او تاسو د معاشري اصلاح کولی شئ نو هغې په ذریعه باندې د معاشري اصلاح وکړئ. که تاسو داسې ټیلنټ نه تاسو داسې یو هنر نه چې تاسو معاشرې ته فایده نشئ ورکولی نو کم از کم د معاشرې له نقصان مه ورکوئ. او بیا خاص کر کې دا چې کوم عمل دی الکان چې کوم دی اذان نور الکان چې کوم دی خپل ځان طرف ته متوجه کی دا یو خطرناک عمل دی. دا حضرت لوط علیه السلام چې کوم قوم په هغه باندې په تاریخ کې د ټول نه بدترین عذاب په هغه باندې راغلی هغې وجې نه چې هغه به د الکانو کار کوي هغه به د الکانو سره بدکاري کوله. نو بیا الله رب العزت په څه عذاب باندې مبتلا کو چې الله رب العزت د ځمکه اسمان د ځمکه اوچته کړه او هغه چې څومره بستي ده هغه ټولې چې کوم دی هغه په میاشت کې چې کوم دی بالکل وچه کولو او بیا ځمکې ته راتاو کړه اسمان نه په هغه باندې د ګټو باران وشو هغه تباه او برباد شو. د څه وجې نه چې هغو به څه چل کوو د الکانو سره بدفعلي کوله جنکو طرف ته به توجه نه کوله خپل ښځې به یې نه کولې بلکې د الکانو سره به یې دا بدفعلي کوله الله رب العزت تباه او برباد کړو. نو داسې خلک دي د الله نه ویریږي چې په دې عمل سره الله رب العزت ډېر په قهر کې راځي چې یو پوره قوم الله رب العزت د دې ګناه د وجې نه تباه او برباد کړل. او نن زمونږ د پښتنو په معاشره کې بیا خاص کر کې سوشل میډیا دور دی چې په دې په ذریعه باندې په کوم طریقې سره د فحاشي خورېږي او لګیا ده او الکان دي جنکې دي لګیا دي ډانسونه کوي خپل هغه نور خو پرېږده وه څنګه چې په دې ویډیو کې ما وي خپل هغه چې کوم جنس دی د هغې مخالفت کوي یعنی یو جنې چې کوم دغه به د هلک چې کوم دی شکل مشابهت به اختیاري دغه شان دي چې کوم هلکان دي هغه د جنکو مشابهت اختیاري. ګورې دا ډېر غلطه خبره ده زمونږ د معاشرې لپاره هم د نوجوان نسل لپاره هم ډېره د خطرې علامت دی او دغه شان دی دا خپل زندگی بربادولی خپل آخرت هم بربادولی دنیا او آخرت دواړه بربادولی. نو په دې حوالې سره چې کوم مور پلار دي د هغو ذمہداري جوړېږي. په دې حوالې سره ستاسو سره ده په کومنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې څومره زمونږ په معاشره کې کوم خلک دا فحاشي خورې لګیا دي نو هغو ته هم دا یو میسج لاړ شي زمونږ په ذمه خدا ده چې موږ یو میسج ورکو پیغام ورکو د الله رب العزت چې کوم حکم دی هغه موږ خلکو ته بیان کو باقي عمل کول نه کول چې کوم دی بیا د هغو کار دی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.